سوال دی چې کله اودس کې او په اودس کې اودس چاردام کې په سر باندې مسح وکړي بیا په غوږونو مسح کړي هغې دپاره به نوي اوبه راغلي او که نه دا مسله موږ ذکر کړې ده عامو درسونو کې څه طریقه ده تاسو نه معلوم ځکه اودس موږ نه یې کړی کوي په دویم پرې اوبه راغسته پکې نشته سنت طریقه دا ده چې کله لاسونه لامده کړي او د سر مسح به دې وکړه په دقه لمدو ګوتو باندې به بیا د غوږونو مسح کړي نورې اوبه به ولې نه راغلي الا عند الحاجه مگر که حاجت دا چې ګوتې وچې شي دا حاجت لکه حدیث کې د امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی الاذنان من الراس غوږونه د سر نه دي غوږونه سر دي یعنې سر کې دي نو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دلته څه بیانوي د انسان د پیدایش خبره بیانوي چې غوږونه سر کې دي شرعي مسله بیانوي یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که موږ ته دا بیانولی چې یار هسې د انسان د شکل راته بیانولی چې د انسان غوږونه په سر کې دي دا خو موږ هم وینو غوږونه په څه کې دي سر سره دي نه یو شرعي مسله درته بیانوي چې د غوږونو مسح د سر سره ده او بله بس سر مسح لازم ده نو د غوږونه د سر نه دي نو دې باندې مسح لازم شوه یو دا مسله ثابته شوه نو بله دا چې مدقه لامده لاسونه چې کوم باندې د سر مسح وکړه په دې باندې به د غوږونو مسح کوې او څومره صحابه کرامو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس چاردام طریقه را نقل کړې ده که نه نو یو پکې دا نه دي ذکر کړي چې هغه بیا د غوږونو د مسح لپاره اوبه تازه کړي دي یو روایت کې داسې راځي چې امام بیهقي راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم اودس چاردام وکړو نو د غوږونو دپاره نورې اوبه راواغستې او دغه روایت شاذ دی د محدثینو په تله کې دغه نورو حدیثونو مقابله نشي کولی او که صحیح شي که نه که صحیح شي نو هغه به موږ د دې لپاره کوو که چېرته ګوتې دې وچې شوې نو بیا نورې اوبه راواله دغه حدیث به دلیل کا نو اصل به دی چې په کومو لاسونو دې لامده کړو په سر دې مسح وکړه همدغه لامده لاسونه یا ګوتې په دې سره به د غوږونو مسح وکړي عبدالله بن عمر نه ثابت دی چې هغه به نورې اوبه راغستې هغه هم دې لپاره دلیل کولی شي چې کیدای شي د هغه ګوتې وچې شوي وي چې ګوتې وچې شوي نو بیا ته به وچو ګوتو خو مسح نه کېږي د دې لپاره بیا اوبه راغستې شي او دا موږ نه وایو داسې چې که چا د لاسونه بیا لامده کړو د مسح دپاره د غوږونو د مسح دپاره اودس یې نه کېږي خو نه سنت طریقه یې پرېښوده اودس کېږي خو غوره طریقه ځکه چې موږ دا بعض کسان راشي که نه ډېر ناشنا تپوس وکړي وایي د دې رفلیدینو نه بغیر مونځ کېږي تو ته کېږي هسې چې کېږي موږ یې نه کوو عجیبه خبره شوه یعنې د پیغمبر طریقه ته داسې په اله اسانه پرېږدي یاره که دا کار موږ ونه کړو کېږي او کېږي خو غوره طریقه ده نه پاتې شو ته ثواب ګټې که نه عبادت موږ ولې کوو چې ثواب ګټو نو ثواب پوره وګټه کړی یعنې ښه قصدن عمدن وایي چې یعنې زه د خپل عبادت ته ثواب پوره ګټل نه غواړم لکه یو مولوي صاحب دا خبره کوله وایي سوره فاتحه چې په منځه کې ونه وایي وایي حدیث کې ورته خداج ویلی شوي که د خداج څه معنی ده وایي نیمګړی مونځ نو څه وایي وایي مونځ خو وشو که نه بهرحال وایي نیمګړی دی خو څه وشو خو شو که زه صحیح شو ستا خبره ده وشو نو نیمګړی ولې به د خلکو باندې کېږي نو دا عجیبه خبره چې د دې نه بغیر دا کار کېږي که نه کېږي که چې کېږي یو موږ یې نه کوو اوس صحیح ده که ته لاسونه بیا لامده کړې او غوږونو د مسح پکې اودس بلکل صحیح ده ګناهګارېږي نه خو غوره طریقه ده نه پاتې شو او دا بار بار تاسو خطبه کې اورئ حدیث کې چې راغلي دي وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او غوره طریقه په طریقو کې هغه د چا ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث داسې دی امام طبراني راوړی دی خذوا للرأس ماء جديدا وایي د سر دپاره نورې اوبه راوالئ او بیا د هغې نه د عباس دا ثابتوي چې غوږونو دپاره به نورې اوبه نو دغه حدیث سندن کمزوری دی او په هغې کې یو راوي دی دهثم ابن قران هغه بعضو محدثینو کمزوری کړی دې کې دا فایده به ته هم بیان کړو د عوام اکثر موږ ته دا وایي هغه مولوي صاحب هم حدیث بیانو هر حدیث صحیح نه وي یو منکر حدیث په دې ورځو کې ډېر مشهور شوی هغه یو شبهه پیش کړې ده هغه ته بیانوم هغه وایي ما ته خلک منکر حدیث وایي چې دی د حدیثونه منکر دی وایي هر سړی دنیا کې چې دی دی وایي څه نه څه د حدیثونه منکر دی نو دوی چې لا کمزوري حدیثونه نه مني دوی ته منکر نه شو عوام خو عوام دي ماشاءالله مفتي صاحب څنګه ښکلی جواب ورکړو او دې ته به تاسو کې هم بعض وایي چې دا خبره خو د هغه څه نه څه صحیح دی ځکه چې هر سړی د بعضو حدیثونه څه دی منکر دی نو د هغې جواب دا دی د کوم نه چې موږ منکر یو موږ یې حدیث نه ګڼو چې کله داسې ویلې چې منکر حدیث دا پلانې د حدیث نه منکر دی یعنې دی د صحیح حدیث نه منکر دی اوس یو منګړی روایت موږ ته راورسېږي سند یې نشتي زه یې نه منم بل به حدیث نه دي انکار وکړو نو هغه حدیث نه دی نو ما ته څنګه انکار کړی ما خو انکار دی داسې خبرې نه وکړو چې هغه حدیث نه دی نو زه منکر حدیث شوم نه شوم که نو دا خبره هغه څه ده دا غلطه ده اوس که دلته زه دا حدیث نه منم نو ولې نه منم حدیث نه سند یې صحیح نه دی نو دا هغه شی منکر حدیث نه جوړېږي چې صحیح بخاري پورې خانده او صحیح مسلم پورې خانده او نورو کتابونو پورې خانده وایي هر سړی څه نه څه منکر دی داسې ډکوسلي دي او پته نه شي چې د بعض خلک دا خبرې څنګه قبلوي دا کوم چې ورته ناست او کوم چې اوري او وایي سبحان الله ماشاءالله لکه بل ورځ یو تقریر کې دا خبره وکړې یو کس او په خوږ اواز کې قرآن چې نازلېدو وایي بخاري و عوام وایي نه
نو خو موږ هم دغه وایو کنه چې هغه ټیم کې نو اوس سم شو. اوس دې خبرې ته ګورې دا کوم ځای لطیفه ته بیانې قرآن چې نازلېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکنه ها دې جواب دی وو. امام بخاري د دغه پیغمبر خبره نقل کړې دي خو د دې ته چې ناشي نو هغوی عقل او هر څه خرڅ کړي ځکه ورته ناست دي. نو بیا بس پکې دا خبرې وکړي یوسف ناشنا دلیل وي چې قرآن چې نازلېدو نو صحیح بخاري وو صحیح مسلم وو دا خو ټول حدیثونو کتابونه د علم ټول کتابونه ګزار کړه دغه وایه قرآن چې نازلېدو دا وو قرآن چې نازلېدو پیغمبر وو که نه وو دا خو هغه موږ ته بیان کړی هم د دغه پیغمبر خبرې بیا د علماو موږ ته رانقل کړي دغې ته حدیثونه وایي پوه شو دې مسله هر چا بیان ما اورئ نن سبا دا کټه فتنه راوتې ده دا بیانونکي ډېر شوي دي او حدیث کې راځي ما د قیامت علامات چې بیانول پکې واورئ تفصیلي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده وایي عمل کوونکي به کم شي بیانونکي به ډېر شي. نن سبا بیان ولا ډېر زیات دي او روزانه نوې مولا مارکیټ ته راوځي نوې او د اصل نسل یې پته نه لګي عقیدې څه ده منهج یې څه دی پټکې په سر کوه ښایسته ښایسته خبرې کوه کوم عالم چې پکې 15 کاله علم کړی د هغه څوک نه مني او دا چې ورځ دوه کې فیسبوک ته او ټیک ټاک ته راوځي د هغه خبرې بیا خلک مني دغه پېژنې که نه هغه مرزا جهلمي چې دی پوره نوم یې څه دی محمد علي که نه محمد علي مرزا نن مې اورېدو هغه یو نوې مسله بیان کړه او دا موږ چې د وخت نه چغې ووو چې د عالم تپوس کوئ چې د علم ورسره شتې او که نه ډېر خلک د هغه نه متاثره دي دا ډېر حق بیانوي چا چې تپوس کړی دی وایي د خورزې د لور سره جزاک الله د خورزې د لور سره نکاح کېږي او که نه او د رویرې د لور سره نو دې کې څه دي حرامه خو یې په تا باندې خورزه ده حرامه په تا باندې رویره ده قرآن دغه ویلي دي وبنات الاخ وبنات الاخت قرآن خو یې مخکې څه نه دي ویلي نو ما کوم ځای کې ده چې موږ ته چغې ووایو چې راشي دې خلکو سره علم نشته د الله بندګانو دا مفتیان دا چې نام نهاد نن سبا راوتي دي دا انجینران او دا پروفیسران دا ډېر شوي دي نن سبا دوی سره علم نشته د ډېرو سره نو بیا خو قرآن کې دا دي چې وبناتکم او ستاسو لونه په تاسو حرام دي د نوسۍ ذکر پکې شته نو بیا خو به نوسۍ حلاله او الله ویلي دي وامهاتکم او میاندې ستاسو د نیا باس پکې شته نو بیا خو به نیا حلاله او داسې بیا جهالت ته وګورئ وایي د خورزې لور او د رویرې لور وایي ځکه خو قرآن کې باس نشته نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي څه ناشنا فتنې زموږ په دې عمل کې دي او ځکه خو دا ابتلاءات او امتحانات په موږ راځي د غریبۍ په شکل کې د بدامنۍ په شکل کې دا اوس دا ګلۍ راغلې د غریبانو چې فصلونه د هغوی تباهي وشو زموږ د لاسه هغه څاروي هم په عذاب کې دي څاروي هغه هم زموږ د لاسه په عذاب شي نه د دین لحاظ شتي نه یعنې د انسانیت لحاظ شتي ډېر لږ خلک به راته میلاو شي چې هغه لحاظ ساتي د دې خبرو نو کوشش کوئ چې د خپل دین خیال وساتئ د دین د خیال ساتلو یو طریقه څه ده د هر عالم بیان به ناوري اول به راشي د خپل عالم نه به تپوس وکړي چې یاره داسې یو مولوي صاحب راوتی دی ستا څه خیال دی طریقه دا ده نو هغه به درته بیان کړي چې او دی عالم دی او که نه دی عام سړی په دې معلومولی شي چې دا مولا دی او که نه دی نشي معلومولی